د الله د ذات په باره کې به د مسلمان کوم عقیده وي چې بیخي ډیر زیات مسلمانان د دې عقیدې نه خبره دي، دا پیغام صرف د الله د رضا په خاطر باندې ستاسو لپاره تیاروم چې یو مسلمان ته خپل عقیده معلومه سي چې د الله په باره کې زما کوم عقیده ده. ګوره که چیرې عقیده صحیح وه نو دی به مسلمان وي، نو که چیرې عقیده خرابه وه دی به مسلمان نه وي. نو دا لازمي پیغام دی د الله د رضا په خاطر باندې تر هر مسلمان پورې ورسوئ، شیر کړئ چې مسلمان ته خپل عقیده معلومه سي. او ان شاء الله العزیز هر ورځ د عقیدې په باره کې به تاسو ته یو ویډیو هم تیاروم. د الله په باره کې زموږ اوله عقیده دا ده چې الله تعالی یوازې او تنها ذات دی، د هغه یو شریک نسته، د الله یو شریک نسته، نه یې په ذات کې شریک سته، نه یې په صفاتو کې شریک سته، نه یې په افعالو کې شریک سته، او نه یې په احکامو کې شریک سته، نه یې په اسماو کې شریک سته. اسما دا د اسم جمع ده و نوم ته ویل کیږي. اوس د هر یو تفصیل په اسانو لفظو باندې ستاسو ته بیانوم. یعنی الله یوازې او تنها ذات دی، هغه واحد معبود ذات دی، معبود چې د هغه عبادت کیږي، مستحق د عبادت هغه څوک دی یوازې الله دی، د هغه رقم بل هیڅ څوک هم نسته، عبادت به صرف د هغه ذات غ کیږي. د مسلمان د عقیدې دویم جز چې د الله په ذات کې یو څوک هم نه دی شریک، یعنی د الله رقم بل هیڅ څوک هم نسته. مثلا انسان، فرشتي، جنات دا ټول مخلوقات دي، مگر الله څوک دی؟ الله خالق دی. لکه په قرآن کې راځي لیس کمثله شیء، د هغه رقم یو شی هم نشي کېدلی. او درېمه عقیده د الله په صفاتو کې هم یو شریک نسته، یعنی کچيري په یو مخلوق کې د علم صفات سته، د اوریدلو صفات سته، د لیدلو صفات سته، لیکن د الله د صفاتو رقم دا نه دي. انسان علم لري خو لیکن د انسان علم لږ دی، الله رب العزت د هر شي علم لري. انسان کمزوري دی، کله علم کې خطا وسی ورڅخه، کله علم جنهیر سي، د شی مبارک د علم هغه جنهیر سي، لیکن د الله په علم کې خطا نسته او د الله څخه خپل علم نه هېریږي. دا د هېرېدلو چې کم عیب دی، الله رب العزت د عیب نه پاک دی او الله رب العزت د کمزوري نه پاک دی. الله کامل قدرت والا دی او هیڅ کله یو شی هم نه هېروي. څلورمه عقیده چې په افعالو کې د الله یو شریک نسته. افعال یعنی کارونه چې شی پیدا کی، یو شی ته رزق ورکي، یو شی ته مرګ ورکوي، یو شی ته ژوند ورکوي، دا اختیار صرف د الله دی. یو څوک هم د الله په د افعالو کې نسی شریک کېدلی. په احکاماتو کې هم د الله یو شریک نسته، یعنی الله چې یو شی ته حرام وایي هغه حرام دی، که یو شی ته حلال وایي هغه حلال دی. ګوره الله رب العزت فرمایلی چې لمونځ مسلمانانو باندې فرض دی، شراب حرام دی، روژه فرض ده. دا د الله احکامات دي، په دې کې د الله شریک نسته، یوازې الله حاکم ذات دی. په اسماو کې د الله شریک نسته، یعنی هغه د الله چې نومونه دي کوم خالص د الله دپاره دي، د هغه حقیقت د بل چا دپاره نسی کېدلی. مثلا الرحمن دا صرف د الله صفت دی، یو څوک بل الرحمن نسی کېدلی د الله نه علاوه. او خالق حقیقي دا صرف الله کېدلی سي، د الله نه علاوه بل څوک نه. او الله رب العزت واجب الوجود دی، د الله وجود ضروري دی، الله د یو شي محتاج نه دی. الله تعالی قدیم او ابدي ذات دی، یعنی د الله تعالی یو ابتدا نسته چې الله تعالی اول داسې و بیا داسې، نعوذ بالله. د الله تعالی یو ابتدا نسته، د الله تعالی انتها نسته، یعنی الله به اخر څرنګه وي اخر به څه رقم کیږي، د دې انتها نسته. لکه یو انسان انتها لري، اخر پورې دی هغه رقم نسی کېدلی. تبدیلی په انسان کې راځي، اخر بیا د سپینجری سي، بیا د کمزوري سي. د الله رب العزت یو انتها نسته، یو کمزوري هم په الله کې نسته. او الله ته زوال نسته، یعنی الله به هیڅ کله کمزوري نسی، الله به هیڅ کله ختم نسی، الله به هیڅ کله نمري. دې ټولو خبرو خلاصه دا ده چې الله یوازې او تنها ذات دی، د هغه رقم بل هیڅ څوک نسته، هغه د همیشه څخه دی، همیشه به وي، هر کمال د هغه دپاره ثابت دی. الله رب العزت د هر نقص او د عیب څخه پاک دی.